ناظرین السلام علیکم. ناظرین دا کیسه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دور ده چې کم دور کې آغا خلیفه و. په دغه دور کې یو دوه ښځې وې چې د هغې یو ماشوم وشو، په یو ځای باندې وشو. د یو ښځې هلک وشو او د یو ښځې جینۍ وشوه. اتفاقاً کم ځای کې چې د دوی دا ماشومان شوي نو په هغه ټایم کې دا معلوماتو نشو چې دا جینۍ د چا ده او دا هلک د چا دی. یوه وایي چې زما هلک دی او بله وایي چې زما هلک دی. په دې باندې هغه مسله ډېره پیچیده شوه او هغه فیصله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له لاړه. کله چې زنانه او د دې کورواله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته مخامخ شو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ستاسو څه مسله ده؟ هغې ورته وویل چې زمونږه په یو ټایم باندې دوه ماشومان شوي دي، خو مونږ ته دا معلوماتو نشو چې یاره دا هلک د چا دی او دا جینۍ د چا ده. اوس دا فیصله مونږ تاسو له راوړې ده، دا فیصله مونږ له حل کړئ. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې دا زما کار نه دی، دا تاسو حضرت علی کرم الله وجهه نه معلومات وکړئ، دا مسلې هغه حل کولی شي. صحابه حضرت علی کرم الله وجهه پسې لاړل او ورته وی چې یو غټه مسله راغلې ده او دا مسله حل کول یو تاسو راشئ. حضرت علی کرم الله وجهه چې کله راغی او ټوله واقعه واورېده نو هغه ورته وی دا څه دومره ګران کار نه دی. صحابه حیران شو چې دا دومره غټه مسله او بیا حضرت علی کرم الله وجهه ته څه ګران کار نه ښکاري. نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وی چې تاسو یو دوه کپه پیدا کړئ او یو کپ یو زنانه له ورکړئ او په هغه کپونو کې د خپل بدن پای هغې کې واچئ. دواړه یو روپۍ ماله راوړئ، بیا به زه تاسو ته دا ویم چې یاره دا هلک د چا دی او جینۍ د چا ده. کله چې هغه کپونو کې پای رالل نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وی چې ماله یو ترازو راوړئ، یعنې تله. حضرت علی کرم الله وجهه له چې کله تلم راله او پایم رالل نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه کپونه په تله کې کېښودل. یو تله درنه شوله او یو تله سپکه شوه. چې کومه درنه شوله نو ورته وی چې دا کپ د کومې ښځې دی د هغې هلک دی، او چې د کومې دا کپ سپک ختلی دی نو د دغې زنانه جینۍ ده. صحابه ټول حیران شو چې یاره دا مسله د څنګه حل کړه. نا صحابه او حضرت علی کرم الله وجهه ته ووی چې دا مسله تا د کوم ځای نه حل کړه، دا خو مونږ چېرته کتلې نه ده. نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل چې دا ما د قرآن نه حل کړه او دا تاسو په قرآن کې وګورئ. صحابه ټوله شپه په قرآن وخوړه، خو د هغه مسلې خبره پکې پیدا نه شوه. په سبا باندې صحابه راغونډ شو، حضرت علی کرم الله وجهه ته وفرمایل چې مونږ خو ټوله شپه قرآن لټ په لټ ولټو، خو چونکې دا مسله مونږ پیدا نه کړه. نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل چې تاسو په قرآن کې دا خبره پیدا نه کړه چې هلک په جینۍ باندې د حصې په اخیستو دروند دی، د هلک یوه حصه او د ښځې نیمه حصه. په جینۍ باندې هلک په حصې په حساب دروند دی. د دغه آیات نه ما دا مسله حل کړه، ځکه چې د کومې زنانه هلک شوی نو د هغې پی درانه وي او چې د کومې ښځې جینۍ شوی نو د هغې پی سپک وي. چې واقعي خبره ده چې د قرآن ټول معلومات حضرت علی کرم الله وجهه ته پته ده. ځکه زما پښتنو ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي چې زه د علم خارم او علي دروازه ده، او تاسو د حضرت علی کرم الله وجهه نه علم واخلئ، زده کړه ترې وکړئ. نن مسلمانانو مونږ هغه پرېښی شیعهګانو ته، د شیعهګانو په دشمنۍ کې مونږ د غټ علم نه غافلې. هلکه مونږ هغه دشمني په څه کوو؟ په څه وجه باندې؟ عیسائی سره هندو سره دشمني نه کوو چې هغه ټول اسلام دشمن دی. خدای م راګیر کړی، خو دې کې د شیطان به ډېر غټ چالي، ځکه زمونږ نه اهم فیصلې پاتې شوي دي. ناظرین دا زمونږ په دې را روان امت باندې ډېر غټ احسان دی د الله چې مونږ ته علم په ځای باندې راورسېده. زه منم چې علما په علم باندې زمونږ قدردان دي، خو چې هغې نه مونږ تپوس وکړو د هغې مونږ ته حقیقي بیان راکړي.
ځکه چې دا مسله د آخرت ده، څوک د چا دپاره جواب نه ورکوي، هر سړي په ځان ځاني ده. زما پښتنو وروڼو، تاسو دا یو حدیث وګورئ. موږ ته اوسه پورې دا حدیثونه چاړو بیان کړي نه دي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اے صحابو، د دینه د مخکې کېدو کوشش مه کوئ، هلاک بشئ، او نه د دوی نه وروسته پاتې شئ، بیا به هم هلاک شئ. او مه دوی ته ښایئ، ولې چې دوی د تاسو نه زیات پوهیږي. او بیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت علی کرم الله وجهه لاس ونیو او وی فرمایل چې زه چاتم د ځان نه ډیر زیات ګران یم، نو د هغې علی مولا دی. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم الله ته سوال وکړ چې الله، چې کوم خلک علی دوست لري ته هغوی دوست ولره، او چې څوک علی سره دشمني ساتي ته هغې سره دشمنی اوسات. دا حدیث امام طبرانی روایت کړی دی. ناظرین، موږ له پکار دا دی چې موږ په دې باندې غور او دا دعا غواړو چې یا الله موږ ته صحیح دین راورسې، موږ ته د نیکو هدایت وکړي، او موږ په هغه لار کې چې کومه لار ستا او ستا د نبیانو ده. ناظرین، انشاءالله بیا به ملاقات کوو. اجازت غواړم. الله هم قدردان او خوشحاله لره. السلام علیکم.